السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمي وكم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث يعني نبي سو فدي كلمة سر مبعوث لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نست إله لا إقد عبادت إلا أخبست الله يواجع الله جل جلاله دي محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دا الله رسول دي. کم وخت چې امت د دې تصدیق شروع کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی، زاد صلات الله المنز زائد کوي، یعنی فرض یې کوي پر دې مسلمانانو باندې. کم وخت چې مسلمانانو د لمانځه تصدیق وکړي، زکات یې ورباندې فرض کوي. کم وخت چې د زکات تصدیق وکړي، روژه یې ورباندې فرض کړله. کم وخت چې د روژې تصدیق وکړي، حج یې ورباندې فرض کوي. ثم الجهاد، بیا جهاد ورباندې فرض کوي. ثم اکمل لهم الدین، الله بیا دین کامل کړي، یعنی فرائض د دین پوره سول. فرائض د دین پوره سول. او دغه رنګ وی رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په مکه مکرمه کې 2 رکعته سهار کول، 2 رکعته به ماښام کول، ماخستان. نو خو لمونځونه نه و فرض. نو کما چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم معراج ته ولاړی، اسمانو ته وختي، الله جل جلاله په 15 وخت لمانځه سره امر ورته وکړي. اولی په شپه د معراج د لمنځونه فرض کړول سول، لأن المعراج افضل الاوقات. معراج هغه بهتره د وختو دی او اشرف د حالاتو دی چې د الله سره ملاقات وسول، او اعز د مناجاتو دی. نو لمنځ وروسته له ایمان څخه افضل د عبادت دی. نو په دغه وجه باندې الله په افضل د اوقاتو کې ورباندې فرض کړي چې هغه لیلة المعراج. نو افضل د عباداتو په افضل د اوقاتو کې ورباندې فرض کړي دي. دغه لمونځ بنده رب ته تسلیمي رسوي، رب ته ژوندی کوي. دا د لمانځه فضایل مې په دې درته بیان کړل چې ګوندې بیا د لمانځه په ګروپانو کې شراکت راسره وکړي، لمونځونه زده کړي. ستاسو په خاطر وایم، زموږ خو اوس دا ګډ وړوند لمونځ دا دی، یا د بل ته جومات ورکولی سو، خپله یې کوو. الله دې راڅخه قبول کړي. په تاسو مې زړه درد کوي، په تاسو مې زړه خوږېږي. وایي څه حکمت و څه وجه وه د لمانځه. نو وایي مقصد و مطلب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانو ته ولاړی. په اسمانو کې چې تېرېدی، هغه د ملایکو عبادت و، د ملایکو بندګي یې ولیدله چې د الله جل جلاله بندګي کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ملایکو بندګي ولیدله، نو غبطه یې ورباندې وسوله چې دا ملایکې څنګه ښه عبادت کوي، په دې سره خو مقامات او درجې لوړېږي. او الله جل جلاله ته عرض وکړي چې یا رب زما امت هم داسې څه راکړه چې په هغه سره د جنت درجې بلندې سي. نو الله جل جلاله هغه د ملایکو ټول عبادتونه په 15 وخت لمانځو کې جمع کړل. ځکه په اسمانو کې بیبي علیه تأخذ په عذاب کلم، خو دا تسبیح دی، دا کلم دی، هغه مسواک دی، دا نانی کتاب دی. دلته کښېنه زوی، کښېنه زوی، دلته کښېنه، دلته کښېنه. نو ملایکې چې په اسمانو کې عبادت کوي، بعضې قائمې دي، یعنې ولاړې دي، بعضې پر رکوع دي، بعضې پر سجده دي، بعضې حمد الله وایي، بعضې تسبیح وایي. نو وایي الله جل جلاله دغه ټول اجرونه او ثوابونه د اهل سماوات، یعنې د 7 اسمانو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په 15 وخت لمانځو کې ورکړل. که څوک دا خبره کوي چې دا و څه مصیبت دی، 15 وخت لمونځ دی راپورته کېږي، بیا یې کوه، دا مصیبت نه دی، دا بلکې رحمت دی زموږ دپاره. موږ خو د یې ښکاره ګټه غواړو. که اوس پر دا لمانځه باندې یو 100 ریاله راکول کېدلی، تاسو څه وایاست؟ بیا به یو چا لمونځ پرې ایښی وای، بیا به د لمانځه قضایي له یو چا سره راغلی وای، دا چې تر 1000 کروړه ریاله الله ډېر اجرونه راکوي. نو چې موږ یې اوس نه وینو چې په قبر کې به
په قبر کې به بیا راته رامعلومېږي. نو دا زموږ ناپوهي ده چې موږ خامخا دې دا سودا کوو. او بیا وایي څه حکمت دی چې الله جل جلاله د لمونځونه 2 و 3 و 4 رکعته کړل. د سهار دا 2، د ماپښین د 4، د مازدیګر د 4، د ماښام د 3، د ماښام د 4. په دې کې څه حکمت؟ وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې په لیلة المعراج د ملائکو هیئت د دې شکل ولیدی، 2 وزران، 3 وزران، 4 وزران والا ولې. نو الله جل جلاله د هغو د صورت د توافق په وجه باندې چې هغه عبادت بندگانو ته الله ورکوي، هغه د ملائکو چې قائدین دي، ساجدین دي، راکعین دي، په هغه عبادت د هغه ډېر عبادت ثواب الله په دې 5 لمونځو کې ورکوي. نو هغه 5 وخت لمونځونه نو د دوی د اشکالو موافق پر امت باندې فرض کړل. او 5 ولې سول؟ 5 سول وایي هغه چې موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ورسه ورته دا ډېر دي، زما پر امت راکمې کړه. نو 5 لمونځونه دي په شپه ورځ کې، په شپه روز کې. هر لمونځ په لاس دی. نو چې هر لمونځ په لاس شو وکانت 50 مخکې تر موږ 50 لمونځونه پر امتو باندې فرض ول، پر موږ 15 سول، هغه 15 په 50 الله را حسابي. او لیلة المعراج کې تخفیف د لمانځه راغلی، یعنې 50 سول، الله جل جلاله 15 کړل. او اول د سهار لمونځ آدم علیه السلام کړی دی، ماپښین د ابراهیم علیه السلام کړی دی، د مازدیګر د یونس علیه السلام کړی دی، د ماښام د عیسی علیه السلام کړی دی، د ماخستن د موسی علیه السلام کړی دی. بل سر دا دی چې 5 لمونځونه سول د 5 انبیا علیهم السلام عبادتونه دي الله مشترک کړل. نو په لمانځه کې هغه څه راځي چې هغه د انبیا علیهم السلام عبادتونه وو. او اول وار سجده کړې د جبرئیل علیه السلام کړې ده، نو ځکه رفیق الانبیا او خادم د انبیا وسو. الله جل جلاله چې ملائکو ته وویل سجده وکړي، فاسجدوا لآدم، فاسجدوا لآدم، سجده وکړي آدم علیه السلام ته. ملائکو سجده وکوله، شیطان منع وکوله، الله وترټي ویې شړی له خپله رحمت څخه. نو په لمانځه کې هغه سجدې هم راځي چې الله جل جلاله جبرئیل علیه السلام د هغه سجدو په وجه باندې رفیق الانبیا او خادمهم وګرځاوه. او اول وار سبحان الله جبرئیل علیه السلام ویلت، والحمد لله آدم علیه السلام ویلت، ولا اله الا الله نوح علیه السلام ویلدي، والله اکبر ابراهیم علیه السلام ویلد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلد. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه لمونځونه زده کړو. محترمینو، موږ ته ډول لمونځونه دي، تاسو په ځان خبر یاست؟ دی نه اولاده لمونځونه مې دي چې زه خو ډېر پر وخندم، پر دې وخندم چې سړی رالوی سي، موټر سټرینګ یې زده وي، موټر دی چلوي، موټرسایکل یې زده وي، سایکل یې زده وي، موبایل دغه غټه چپلاخه موبایل یې زده وي، دا ګوتې پر دی کوي چې دننه به ورننوځي، خو چې لمونځ تېروي حیران بسي چې دا اوس کوښا دی نوی مسلمان سوی دی، دا لمونځ نو څنګه نه دي زده؟ دغه د انګریز بلاوې دي زده سولې، د موټره تر موټرسایکله تر ټلیفونه، په انګریزي هم نه پوهېږي، وایي په تجربه مې زده کړي. لمونځ نه شي زده کولی. الله جل جلاله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. موږ دغه غفلت کوو، ډېر ژر به د الله جل جلاله په عذاب باندې مبتلا سو، یا په ژوند کې یا په قبر کې. تفسیر روح البیان جلد اول صفحه 15. والسلام علیکم
ورحمة الله وبركاته.